پکا سړی مش جوړې خیري بیت خدای ژوند خدای ښه جوړې څنګه نه کاروبار څنګه ده کاروبار خوند ولا کنه گئی زرا کله ولا کنه فارم راځو 100 روپۍ دې ګټلې تر اوسه 300 روپۍ نه ما څه واسه په سم نه دې ګټلې تر اوسه ولا کنه ګټلې سبا ته خو نوې کال رخصتي دی شی به کوي سبا ته یعنی بچانې پر شیوړي مزدوري نشته سبا سبا ته چی کوي سبا راي مهربانه ده بشکه چې پرې مهربانه ده راي خو ډېر غفور رحیم ده او خپل سودا دې په واخله لا باندې صحیح ده بشکه پرې مهربانه ده السلام علیکم جوړې خیري یاد کړئ ښه جوړې څنګه ده کاروبار څنګه دی ولې गाड़ी ऑर्डर दी थोड़ी कुर खाई वेनी को कला दिवस है कला निम सलाना जखा में जुड़ी की गाड़ी ऑर्डर 100 रुपये कर लियो सपोरी है सोशल भी 200 रुपये सो नफर है फैमिली की कबल के 15 नफर है वला तुमर पदी सो 15 नफर है यतीमोन सुदी और दा रोना बोल कना शुरू से दे इंजे ये बना पदी मेरे बना पदी हां دا د فامیل د پوره چیرې ته فوکس ابورې صحیح شو را څه خدمت نشته موږ درس السلام علیکم السلام مش جوړې سره در خپانو سي کور نشته 100 روپۍ دې ګټلې صبري اله 500 روپۍ مړې د خړل دو دا سبو ته رسختي دو بیا بچي کی سبو رسختي دو نه نوې کول دی مزدوریم نه وي ته چې ورځې ګټې بس شپې کور ته وړې وښه دا په ساده ګټلې ده پرای مې را بونده ها دا کې پیسې کیدي کور دې پر دې خرڅاپ وکا صحیح شو نه جوړې خیري یاد کړئ ښه جوړې سره دا غلای نو سي والله هذا اللي غوا غش التي څو مزرات کړو دوسه پورې يصل الدش دي الى يصل الدش دا چې مړې ور خو درش په نه پدې کیږي مړې خیال ته نه خوري ویلې خیر کې خوري تر جيت مو ما پوهه خو ډېر مسکین خدای پاک مې را بونده خو خدای دې شهیر کما قسم دا کوي وړو نه دا درې ورځې کېږي پلاس صحیح شو دا دې مواخله پکا سره ماشي جوړې پیری کړې ما سره بار وړي ولې نه وړم 100 روپۍ مزدوري دې کړې والله 100 روپۍ مې خلا 100 روپۍ موټر والا را کړې شل مې اخی شل اخیستې ډوډۍ دې خوړلې ولا کنه دا بچان د څوړي دا مزدوري خو ورځ تیره ده وخت یو بل راکی یاد دي ټلي خلک کومک را سره کوي ور کې واړه دي واجی وا واړه ها وړه دی هغه یار یو کلن دا بل خو اوس خاپوړه ده ما سر ماته مې مر سرستای مې دا بل وکړه و ساتي زم له زورټي دا بل مې ډیر نه وخت خبره مې را باندې ته به چې در کوم پټ بس خدای دې آباد بس خدای دې آباد خبره راکوي وا خدای دې په دا دنیا کې خدای دې په ځواني خمار وکړه خدای دې سارو مال ته برکات ورکړي فوان سلام ماشي جوړې خیري رات خدای په جوړې 100 روپۍ دې ګټلې وسه پرې هغه کا سفر مسله غونې نه سلا غوښنه دې ګټلې مړې سره کم دا کوي ماره خو باز مرا کلا وچا وخړی کا توند وخړی خدای مې را بونده کو دې پر سودوم پوګه مړې مخره څه خدمت ستنه رومتا خدای فهمان خدای کوم جنور کې ورسته الله دې قیامت خدای کا دا ته لګ ټیرونه وړو 100 روپۍ وخاله 100 روپۍ دې ګټلې وسه پرې دار ته وایا ول ولا چې د زړه په 70 روپۍ مړې رنده خړلې نن خړلې نه مراد لرم او شکر لرم وچه ټیکاله خدای پاک مې را بونده هو هغه پیسې کور په سودو پوکا موږ ته وایو وکا څه خدمت شته تندرست خدای دې کامیابی نصیب کړي سره خدای فهمون بور وړل شي غاټ بور دی بيخي غاټ بور دی وړل شي ها وګورې نه وره ورامه هو غټ بور دی دروند بور وړل شي په بډای کې کېټه دي ټیرونه دي ټیرونه ټیرونه هم تا
څو روپۍ دې ګټلې دي ها څو روپۍ دې ګټلې دي 4 روپۍ یې ګټل ها 50 روپۍ اوس مړۍ خورې که کور ته یې وړې مړۍ کله جوړه خورم کله وچه مړۍ خورم مړۍ کور کې وچه مړۍ خورم وچه مړۍ وخورې هسې به مړۍ خورم ته خو تصمیم یې ماشاءالله ګرې تر څنګ ذکر هم کې څومره بختور سړی هذا كنا نقول كنا بچون لا قاي لا يجي توجه خنا برا هڅه خدای پاک مهربان دی خو دا د پیسې موږ څه خدمت شته نه پمه سلامونه دوستانو هیله ده چې ټول بروغ او جوړ د صحت په کالۍ کې وای نن ورځ مو وغوښتل چې دغه ګډیوان چې ډېر په ستونزو او مشکلاتو کې دي کاروبار په افغانستان کې نشته دا چې سبا رخصتي وه سبا خو بیخي د دوی کار نشته چې د دوی د فامیل لپاره یو څه پیدا شوي وي هغه د سبا ورځې کومک موږ وکړو چې د کور لپاره دوی خپلې سودا یې واخلي اصل مقصد موږ د دوی خوشحاله کول چې دوی خوشحاله شي دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو تر بلې داسې خپرونې بیا تاسو په درنه خدمت حاضرېږو تر هغې ته د اجازه غواړو